یو خبره درته رښتیا کوم تاسو په دې پېښور کې بله ورځ د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په شان کې یو اجتماع ده 14 تاریخ ټول باغې کې شرکت کوي ښه دا د ختم نبوت په نوم ده حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی محمود صاحب د برکت نه نن د ختم نبوت او د پیغمبر د ناموس تحفظ آئینن حاصل دی د آئین کې چې کومه دفعه ده که نه خلک وایي دي مولیانو څه کړي او دوی څه وکړل دا سادهګان نه پوهېږي نن چې زمونږ په آئین کې دا دفعه ده چې قادیاني ځان ته مسلمان نشي ویل قادیاني خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویل قادیاني خپل مړی د مسلمان مقبره کې نشي ښخولی قادیانی مسلمان سره واده نشي کولی دا د هغې دفعې برکت دی کومه دفعه چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه قانونا محنت کړی دی په اسمبلی کې او د هغه د برکت نه دفعه په آئین کې جوړه شوې لوی محنت یې کړی دی اوس دا دنیا کافران پاکستان ته سترګې بقې نیولي چې دا دفعه منسوخ کا دا ختمه کا د پیغمبر ترې خلک کنځلم کوي د هغه په جامه د لاړې مچوي پروا نشته خو دا دفعه لرې کا دا چې پیغمبر ناموس ته تحفظ دی او آئین دستور کې شته او قانون کې شته قسم دی دا د هغې علماو چې د هغې سرخیل په اسمبلی کې جنگ حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه کړی ټول به ځای که خیر انشاءالله ښه د مفتی محمود صاحب په نوم کانفرنس دی په 14 تاریخ د ختم نبوت دا علماء یو ډېر لوی کردار دی د مارونو عالمانو ته د خپلو روحاني پلارانو په نظر ګورئ قسم دی د علماو په تاسو لوی احسان دی دا ستاسو ښکلې عقیدې اعمال اخلاق منځ روژه زکات دا د علماو برکت دی خو چې څوک دیندار او چې څوک بېدینه په ملا څه کوي د قرآن احکام نه مني د پیغمبر د سنتو احکام نه مني شریعت ته یې شا کړې ده نو په ملا ته